یو ملګری ته پوس کړی دی سرو زرو غاښ لګول یا غاښ ډکول په سرو زرو باندې یا چاپیره کور لګول د سرو زرو دا جایز دي کنه. عام د سری د پاره د سرو زرو د ریشمو من راغلی په حدیث کې. زما محترم هر چې د سرو زرو غاښ لګول دي یا غاښ ډکول دي یا کور ورکول دي نو د ډیرو احادیثو نه دا معلومیږي چې دا جایز دي. امام ابو داود په دې باندې بابم کې خو دی چې یو صحابي باره کې راځي د هغه په یو جنگ کې پوزه ولګېده او هغه کټ شوه. نو هغه د سپینو زرو پوزه ولګوله بیا هغې بدبویي شروع کړه. پاک علیه الصلاة وسلام هغه ته حکم وکړه چې ته د سرو زرو پوزه کېده. دا حدیث امام ابو داود هم راخیسته، امام ترمذي هم ذکر کړی دی او په مشکات کې هم دا حدیث شته. امام ترمذي د ډیرو علماو اقوال نقل کړي دي چې په سرو زرو باندې د غاښونو تړل یا د غاښونو د